سلامونه قدرمنو دوستانو له ډنمارک څخه د افغان غږ تلویزیون محترمو لیدونکو اختر مو مبارک شه. زه د کوپنهاګن د امام ابو حنیفه په جامع جومات کې تاسو ګورئ چې د اختر د لمانځه نه وروسته دا د اختر مبارکي شروع شوله او ټول افغانان له بېلابېلو ټاپوګانو راغلي. تاسو وګورئ دا تصویرونه. زه هیله لرم چې تاسو ته به په زړه پورې لومړی خو دغه ځوان را سره کومک وکړه په کامره کې. سلامونه جوړ اختر مبارک شه. جوړ په څه نومېږي او څو کاله کېږي دلته ډنمارک کې؟ عبدالسمید نومېږم. تقریبا 14 کال 15 کاله مې په ډنمارک. څنګه و دا د څه کال اختر؟ دا خو ماشاءالله هر کال یې داسې مزه ده. هر کال کوو. نو د څه کال فرق څه ده؟ څه کال فرق دا ده چې ډېری افغانان دي خپله دغه ډېره هر کال به لږ نور خلک هم پکې ډېر څه کال ماشاءالله ډېری افغانان دي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ. دلته خو زموږ پخوانی ملګری دی پي ټي ایم ملګری نالته صاحب سلامونه. جوړ په خیر ستړي مه شئ. اختر مبارک شه. سال د صحتونه ښه دي. د دې څه کال اختر فرق په څه کې ده؟ زه خو چې ګورم بیا به اختر باران همدغه خبره ما کوله چې بروس کال مبارک څه کال مبارک ډېره ده. خلک راغلي ټول خلک مبارک تاسو ته د مبارکی. ډېره مننه صاحب. سلام علیکم. صحت شما چطور هستید صاحب؟ صحت شما. عید شما مبارک. فرق همین عید امسال با سالهای دیگه در چی است؟ امسال خب من که دیدم بازم باران بود. امسال والا عید خوب داشت. فرقش فقط همین بود که یک کمی باران بود. مگر بازم خوب بود. اتفاق واقعا در وطن برای خانواده و فامیل چی عید مبارکی دارین؟ چی داره؟ برای تمام مردم افغانستان عید تبریک میگم. عید خوش داشته باشند. بسیار تشکر. زنده باشین. همچنان مامون صاحب دلته را سره ده صاحب. جناب مامون صاحب سلامونه. جوړ په خیر ستړي مه شئ. اختر مبارک شه. سال ده تاسو خو له ډېرو لرې لارو نه راځئ دې جومات ته. والا صاحب دغه یو مانځه د ځانو ته رارسوو. دا د خپل وطن یاد هم لرو او خپل واجب دی که نه. یاره قدرمنو دوستانو دا مامون صاحب چې ده په ټولو د خوښیو مراسمو کې غم د خدای لرې لري. د غم په مراسمو ټولو کې دی حاضري. خدای دې ته روغ صورت ورکړي. نو اختر مبارکي لرئ خلکو ته وطن کې څنګه؟ ټول وطندارانو ته هلته دي په افغانستان کې دي که دلته دي د لوی اختر مبارکي ورته وایم او خدای پاک دې چې قرباني کړي قرباني دې خدای قبول کړي او خدای دې زموږ وطن د افات نه خلاص کړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم صاحب. جوړ په خیر. اختر مبارک شه. سال زیتونه ښه دي. خیرات السلام علیکم. خیرات سال څنګه هستې؟ صحت مو ښه ده؟ اختر مبارک شه. تاسو لري مبارک. جوړ څونه وخت کېږي دلته ډنمارک کې؟ تقریبا 15-14 کال. 15 دا هر کال راځي دلته؟ هر کال همدغه جومات ته لرې اوسېږي که نږدې؟ کوپنهاګن کې اوسېږم. ها ډېره. نو اختر ده خپلې کورنۍ ته افغانانو ته وطن کې څه پیغام لري او څه ویل لري؟ اول خو د اختر ټول مسلمانانو ته دنیا مبارک. خصوصا افغانانو ته خدای پاک دې د راتلونکي اخترونه باندې خوشحاله او باران باندې تیر. ډېره مننه. صاحب سلام علیکم. صحت شما چطور هستین؟ صحت شما. عید شما مبارک باشه. همچنان در قربانی هم گرفتین یا نه؟ گرفتیم. در وطن. این خوب است که یک عده هم اینجا قربانی میکنن هم در وطن روان میکنن. بسیار عالی. بسیار اونجا نیاز زیادتر است. واقعا چی فکر میکنن که افغانایی که در خارج زندگی میکنن با وطن خود چی میتونن چی کمک میتونن؟ همین که یک برای قربانی پیسام روان کنه قربانی همونجا شوه کلان کمک است. بسیار عالی. یعنی خوب است. نام خدا امسال جمع جوش زیاد است. بسیار خوب. یک اتحاد و اتفاق وطنداران ورن نشان میده. خداوند افغانا را به اتفاق داشته باشه. عید شما مبارک. همچنان جور باشین. سلامت باشین. السلام علیکم. صحت شما. خیریت. جناب رحیمی صاحب دلته تشریف لري. امام د جامع جمعه ده.
هم اختر مبارکی صاحب سلام علیکم رئیس صاحب ستړي بشي اختر مبارک شه سال د صاحب خیرات ان شاء الله تاسو خو سکاله نه چې هر کال په د اخترونو کې ان شاء الله چې همدلته تشریف لرئ الحمدلله تاسو نو موږ ورکې د شعر مرکي ویلې واده او د حق اواز ټول دنیا ته ورسول هم داسې ده د خلکو سره خپل ملاقات هم داسې ده سکاله د فرق او توپیر د دې اختر له نورو کلونو سره څه سکاله فرق دا دی چې د نړۍ په ټول کې مسلمانان د فشار لاندې دي او مخکې زموږ فشار نه لکه په غزا کې دولت څنګه مسلمانان شهیدان کیږي د دې خو یو خبره ده چې دلته ما افغانان ډېر ښه اتفاق لري ګوره ډېر خلک راځي ډېر کسان راځي ډېره مننه صاحب السلام علیکم الکانو ستړي بشي جوړ په خیر فارسی خوب هستین صحت شما خوب است خیریت چی است نامت خب از خودت محسود جان بسیار خوب عیدتان مبارک وطن رفتین در وطن در روزای عید رفتین چی وقت خب خورد بودین که اینجا آمد یادتان است وطن خب چی بگین برای وطندارایتان در عید عیدشان مبارک باشه بسیار الله تشکر السلام علیکم جوړ په خیر سال د اختر مبارک شه سال د صحت مو ښه خیریت فقط یو د اختر مبارکي درنه غواړم د خپلو خلکو ته وطن کې بس ټول زموږ طرف اختر مبارک وي الله دې قبول کړي قربانیان قبول کړي سره د حاجیان او غازیان او ټول ډېره مننه سلام علیکم صاحب صحت خیریت صحت څنګه است اختر مبارک شه سال د صاحب ما ولیدل چې تاسو د اختر په ورځ ډیر لوی خدمت کوئ دا خواړه مو راوړل دي میلمنو ته مو خو د جماعت خدمتګارانو باید خدمت وکړو ډیر الله خوشاله اوسه په قرباني کې د برخه اخیستې کنه نه قرباني هم ان شاء الله کړی دا وطن کې ډیر الله همدا چې وطن کې وشي دا ډیره خطر کور مو ودان بیا مو اختر مبارک شه مبارک السلام علیکم صاحب صحت شما عید شما مبارک خوب هستین یک ثواب کلان شما کمایی میکنه هر عیدی که ما میایم شما در این مسجد بسیار خدمت میکنین خیر باشین چرا این کار میکنین بخاطر کار ثواب است کار ثواب است بسیار عالی واقعا مثل شما بسیار کم پیدا میشه عیدتان مبارک در قربانی سهم گرفتین یا نه؟ بله در اینجا یا در وطن؟ در افغانستان حتما دیگه مردم غریب است و ضرورت داره بسیار واقعا چرا من سال قربانی که میکنم در افغانستان روان میشم بسیار عالی پیام عیدیتان چی است؟ فقط یک صلح آرامی در افغانستان میخوایم بسیار تشکر زنده باشین سلامت باشین جور باشین جناب امام صاحب دلته تشریف رئیس صاحب سلام علیکم جوړ په خیر څنګه هستي بنوري صاحب محترم واقعا دغه د اختر منز او ټول منزونه په تاسو باندې ډیر درانه دي او ډیر ښکلي دي الله دې تعالی ژوندي اوسئ د ازمانو منځونه بچا تشریح کړي وي خو همدا ایلکم عدد یې نشري ژوندي اوسئ الله تعالی دې تا ته دومره ښایسته بدله ژوندي اوسئ قدرمنو اوریدونکو باید دا خبره زه څرګنده کړم چې جناب بنوري صاحب محترم ډیر پیاوړی شاعر ده د شعر مجموعې خپرې شوي زامن په وطن کې دلته د بان ډیر د دین او د اسلام او د خلکو لپاره په خدمت لاره کې واقعا ډیر کار کوي او د ډیر ښه بچیان روزلي دي د خپل هم استاد و د پوهنتون استاد تیر شوی ده قدرمن بنوري صاحب عرض می‌کوم چې دغه تر ټولو مهمه آرزو په اختر کې
د لوی خدای دربار ته دا ډیره مهمه یو قبلیږي ستاسو ارزو او ستاسو غوښتنه څه ده د لوی خدای له دربار نه په دغه اختر کې خپل الله جل جلاله قرآن مې درته ولوستو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار د دینه د حسنات د دنیا او د آخرت مې پکې تشریح درکړه څومره ښایسته د دینه ښایسته دعا بله نشته او دا دعا ځکه په طواف کې هم کېدله د ابراهیم خلیل الله سره هم په یو ځای کېدله او دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره تکراروله او درته مې ویل چې حسنات په دنیا کې ښه اولاد ښه ژوند کول ښه روحیه لرل او ښه ټول هر څه برابر لوازم هر څه برابر او کنټرول او په آخرت کې هم الله جل جلاله د دې حسنات درکوي ځکه چې دا د دنیا مزرعة الآخرة دنیا د آخرت زراعت دی دلته دې چې څه وکړه هلته به یې ولیده هر کال چې زه راځم جمعیات ته دلته او یا په وطن کې جمعیتونو ته به تلم ما یوه فلسفه پیدا کړله په دې کې هغه فلسفه د اسلام د مقدس دین دا ده چې د انسانان دلته اتفاق ته تامینېږي یووالی اتفاق ورورولي دا تر ټولو مهمه ده فکر نه کوئ چې په اوسني شرایطو کې افغانستان کې د افغانانو یووالی ډېر ضرور ده افغانستان کې افغانانو یووالی ضرور دی مګر د یووالي خلک غواړي هلته د یووالي خلک نشته هلته دعوتګر نشته هلته هغه څوک نشته چې د چا خبرې ته غوږ ونیسي هلته هغه څوک نشته چې ووایي چې زه سیر نه یم او زه کم یم د سیر بلکې هر څوک خپل ټول یو من دي هر قسم په خپل وزرونو بالېږي حال دا چې وزرونه یې نشته دی خو اتحاد ضرور ده نو دا خو یو خدایي امر ده بې د اتحاد نه خو ژوند نشته دا همغې دا پنجبینا چې دا ګوري دا ړانده دي دا ټول دې درته مې ویل چې دا ورلډ کنفرانس په دې مکه کې جوړېږي دا ړانده دي دا پنځه وخته دا مونځ دا اخترونو مونځ دا ټول دا کنفرانسونه دا نه دي دا یعنی اثر نه لري په اجتماع کې دا ټول اجتماع کنټرولوي دا زموږ ستاسو عبادات او بیا مې درته ویل چې اخلاق وګوره څومره ښایسته شی دی ستا او د خدای سره رابطه ده او بیا وګوره تقوا څومره ښایسته شی دی او بیا حسنات د دنیا وګوره او حسنات د آخرت وګوره او دعا هم درته ښودلې او بیا درته وایي چې الله اکبر ظلم ویمه نه فرعون شته نه بل شته نه ولې نو د هغې اوامر نه منې نو بیا د چا منې بله خبره مې کوله جناب بنوري صاحب په تلو کې چې د افغانستان کې د اوس اختر نه ده دا ګوره یو توپیر نه ده الفقه الاسلامي وادلته یو کتاب دی د هغې په 3 جلد کې لیکل شوي دي د دنیا د ورلډ کنفرانس دی په هر کال کې کېږي 3 کنفرانس کې د هغو دا فیصله شوې ده چې تر عمانه پورې 9 ساعته په فرق دی او کله چې یو ځای کې اعلان وشو او ټول مسلمانان دې په اتفاق او په اتحاد سره اختر وکړي خو دا چې څوک ړانده دي او کتابونه نه ګوري او احکام نه ګوري دا د هغې خپله خوښه ده او رسول صلی الله علیه وسلم هم دا ویلي چې وملیدله ونیسئ او یو اعرابي ورته راغی چې ما میاشت لیدلې ده و اعلان وکړئ دې میاشت لیدلې ده ډېره زیاته مننه صاحب بیا دې ستاسو دا لوی اختر مبارک او خدای تعالی دې تاسو سوری له موږ نه کموي دلته په ډنمارک کې یوه ارزو لرم هغه زما ارزو دا ده ستا د خدمتونو موږ ډېر زیات مرهون او ګرمېدی هیله کوم دلته زموږ خوله یې دلته زموږ زړه یې زموږ مغز یې دلته زموږ هر قدم یې هیله کوم تا نه هېڅ وخت هیله کوم د یو مسلمان او افغان په توګه خپله وظیفه ګڼم چې دا ستاسو خپل وجیبه ده خپل کار هم دی خو ستا په مقابل کې دا ټول ولس ولاړ دی ډېره مننه کور مو ودان دعا کوي او الله جل کور مو ودان او زه درسره خاص محبت کوم ځکه دغه ستا فعالیت ما ته داسې ښکاره کېږي لکه یو ژوندی انسان ژوندي اوسه کور مو ودان ټول ژوند مو اختر اوسه مننه صاحب سلام علیکم